دا د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ د شګې په سیمه کې هغه 80 هکتاره ځمکه ده چې د کرنې ریاست په همکارۍ د خوړو نړیوال پروګرام په مالي لګښت پرې د بیرې زرګونه بوټي کرل شوي. د ننګرهار کرنې ریاست د طبیعي زیرمو عامر قاري سید آغا تنها وایي نږدې کلونو کې به دا او نور ولسوالیو کې د بیرې کرل شوي ځنګلونه حاصل ورکړي او ورسره به د مچیو روزونکو هغه ستونزه چې د بیرې شات د تولید لپاره به یې مچۍ نور هیوادونو ته وړلې تر یوې اندازې حل شي. د زمونږ او ستاسې غوښتنې چې دي د شاتو مچیو د روزونکو د هغوی ډېر زیات دي. همداسې تقریبا 20% نه تر 30% پورې انشاءالله که چېرته دا ځنګل زموږ رسېږي د دې مچۍ روزونکو ستونزې به ورسره حل کېږي. په همدې حال کې یو شمېر شات پلورونکي او د شاتو د مچۍ روزونکي وایي خوښ دي چې په هیواد دننه ورته د بیرې د ځنګلونو په جوړولو کار پیل شوی او هیله مند دي چې د دغو ځنګلونو په رسېدو سره به د دوی ستونزې حل شي. شات پلورونکی روز الدین او د شاتو د مچۍ روزونکی خان محمد په دې اړه وایي چې زمونږ په خپل ملک کې داسې د بیرو ځنګلونه وي نو موږ به د هغې ملکونو نه یو خو به موږ له سهولت دا شي چې د وړلو راوړلو نه به یې بچ شو او بله خبره پکې دا ده چې دلته به زموږ د خپل وطن تولید زیات شي. علت یې همدا دی چې دلته د بیرو بوټي نشته او په نورو ملکونو کې شته. زموږ چې څه وخت کې موسم د بیرو د ګلونو راشي زموږ زیاتره دغه تجاران یا زموږ دغه کارکوونکي چې د مچیو کاروبار کوي دا پاکستان ته یا نورو ملکونو ته وړي اول ته یې روزي ځکه موږ ته ګران تمامېږي. که چیرې دغه ځنګلات جوړ شو نو په دې باندې تاسو خپله پوهېږئ چې زموږ په منطقه کې به د دې ریټ هم راټیټ شي. باید یاده شي چې خیوار، رودات او بهسود هغه ولسوالۍ دي چې د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره اوس مهال پکې د بیرې د ځنګلونو پر جوړولو کار روان او له دې سربیره د ننګرهار په یو شمېر غرایزو ولسوالیو کې هم داسې سیمې شته چې هلته د بیرې ونې په طبیعي ډول شتون لري او د مچۍ روزونکي د شاتو د تولید په موخه هلته خپلې مچۍ وروړي.